زمونږ د نوي افسانې باره کې افسانې باره کې ما کایلو کې مطلب دی زه هم چېرې د پښتو نوي دا زمونږ ملګري غزل کې پښتو جدید غزل باندې کوم څو خبرې وکړي چې کومو خبرو پکې خیال ساتل پکار دي کوم خبرو پکې یاد ساتل پکار دي په شاعرۍ کې غزل چې کوم دی لکه څنګه تاسو ته پته وي چې دا چاته پته چې غزل د قصیدې یو جدید شکل دی د عربۍ په لاره فارسۍ ته راغی او د فارسۍ په لاره پښتو ته راغی خو اوس دا یو داسې صنف وګرځېدو مقبول صنف وګرځېدلو یو داسې د ټولو د هر چا خوښ یعنې د هرې طبقې مینیمه د هر مکتبه فکر خپل مافي ضمیر په دې ډول کې ډېر په اسانۍ سره ښکاره کولی شي نو که زموږ پښتو ده او که اردو ادب دی په اردو ادب کې هم غزل ډېر مخ په وړاندې روان دی او دغسې پښتو ژبه هم ده چې هغې کې غزل ډېر مخ په وړاندې روان دی مخکې به د غزل دا تعریف کېدو چې ښځو سره خبرې کول مطلب دا دی چې نزاکت یا عربیانو به دا وایي چې یو هوسۍ لګیا ده هغې پسې ښکاري سپی ورپسې دی نو هغه یو داسې ځای کې ګیره شي چې د هغه د تېښتې بله لاره نه وي نو هغه مخ راوغورځوي او سپي ته په داسې شکل وګوري چې هغه سپی ودرېږي هغې باندې حمله نه شي کولی نو دې عرب وایي چې دا سپی غزال شو یعنې مطلب دا دی چې هغه کیفیت چې کم کیفیت دې وخت کې په هوسۍ تېرېږي یا سپي باندې کم اثر وکړي نو دغه کیفیت بیانولو نوم غزل دی خو بیا چې کوم دی اوس استادان دي هغوی چې کوم دی مطلب دا چې تاریخو مکمل کېدی نه شي هر وخت کې د غزل بیل بیل تاریخونه شوي دي نو اوس مونږ دا وایو چې که چېرې غزل ښځو سره خبرو ته ویلی شي نو چې یو زنانه یو جنۍ غزل لیکي نو هغې ته به مونږ څه وایو نو مطلب دا دی چې غزل تعریف په لنډو کې دا دی چې ټول یو سره خبرې کول که هغه ښځه وي که هغه نر وي دې کې دا قید نشته او بله خبره دا ده چې د غزل لمن اوس دومره فراخه شوې ده چې هغې کې صرف د حسن او عشق خبرې نه دي بلکې د غم مطلب چې د جانان غم نه د غم یار نه علاوه د روزګار غم د موجوده حالاتو قصیده که څنګه تاسو ګورئ د حمزه بابا غزل وګورئ چې هغې کې پښتو پښتونولي تصوف مطلب دا دی چې هغه د خوشحال بابا یا د رحمان بابا مونږ دا وایو د مشرانو نه زموږ محققینو دا وینا ده چې د رحمان او د خوشحال بابا چې غزل یو کړي نو هغې نه د حمزه بابا غزل جوړ شي نو داسې د رحمان او د خوشحال بابا یو ښکلی امتزاج دی نو بیا چې غزل تر مونږ نن سبا چې کوم غزل را رسېدلي هغه تاسو وینئ چې د هغې لمن ډېره پراخه ده په هغې کې د حالاتو عکاسي کېږي ترجماني کېږي یو په نظم کې سړی ډېر مطلب چې یو اوږد نظم سړی ولیکي په هغې کې یو خیال بیان او د غزل خاصیت دا دی چې هر شعر ځان نه یو بیل خیال کړي په هغې کې هغه شاعر ډېر په اسانۍ سره بیانولی شي نو مطلب دا دی چې لکه څنګه په شاعرۍ کې نن سبا غزل دی یو مقبول صنف دی نو دغسې په نثر کې نن سبا چې کوم دی افسانه ده لکه هم اردو کې او هم په پښتو کې خو لکه زمونږ پښتو ادب کې چې غزل څومره مخ په وړاندې تللی دی نو دومره افسانې مطلب دا دی چې هغه وده نه ده کړې لکه چې کومه پکار وه حالانکې د اردو سره سمه زموږ پښتو افسانه شروع شوې ده چې کله اردو افسانه شروع شوې ده هغې سره زموږ پښتو افسانه هم شروع شوې ده خو له بده مرغه مونږ دا وایو چې په پښتو کې شاعري ډېره کېږي نثر کم لیکلی کېږي نو زمونږ دا مشران وایي چې نثر پکار دی چې نثر ته هم نوې کل توجه ورکړي نثر هم شروع کړي خو خبره داسې ده چې نن سبا مونږ ته بلکې هر یو قوم ته د نثر سره سره د یو معیاري
شاعري هم ضرورت دی نو لکه څنګه چې د شاعري ضرورت دی دغسې د نثر هم ضرورت دی نو خدا دې چې نثر نن سبا نثر دی او که شاعري ده غزل دی که افسانه ده هغې ته پکار دی چې سړی مطالعه وکړي مطالعې نه بغیر نه کېږي کم از کم چې زموږ نوی کول غزل لیکي نو هغې ته دا پکار دی چې خپل کلاسیک هغه سټډي کړي خپل فولکلور زموږ ولسي ادب ډېر ریچ دی چې د هغې نه خبر شي نو غزل دپاره دا ډېر ضروري څیزونه دي لکه خوشحال بابا رحمان بابا دا زموږ کلاسیک چې کم ادب دی هغې لوستل ډېر ضروري دي بیا هغې سره سره چې د چا تعلیم وي علم وي مطلب دا چې لاس یې څومره رسي اردو پکار دی چې اردو نه مونږ استفاده کولی شو که څوک د انګریزۍ نه کولی شي هغه خو ډېره ښه خبره ده فارسۍ نه کولی شي هغه خو ډېره ښه خبره خو کم از کم چې مونږ څه لیکل کوو په پښتو کې یا شعر لیکو یا نثر لیکو نو هغې دپاره دا ضروري ده چې مونږ خپل کلاسیک ادب چې کوم دی هغه په مکمله توګه سټډي کړو او د خپل ولسي ادب نه خبر شو زموږ ولسي ادب ډېر ریچ دی مونږ ته ډېر څه راکولی شي تاسو د رحمتشاه صاحب شاعري وګورئ چې هغه ولسي اړخونه څومره په ښه توګه باندې د هغې ترجمه کړي استاد صاحب د غزل په هکله باندې د اکثره پښتنو پوهانو نظر دا ده خصوصا تېرو ورځو کې مجاور احمد زیار راغلی موږ ناست ورسره درلوده نو د هغه له پښتنو شاعرانو څخه دا هیله وه چې د غزل لپاره یو عنوان وټاکل شي هر غزل باید یو نوم ولري لکه د غربي شاعري کې شته او د نورو ژبو شاعري کې شته په دې هکله تاسو څه نظر دی او په ضمن کې چې د غزل لپاره یو عنوان وټاکل شي نو ما په نظر په هغه عنوان باندې ټول غزل ویل کېږي او که عنوان ونه ټاکل شي هر بیت یې بېل بېل انځور بېلې خبرې هغه باندې بهتره دی تاسو نظر دی د غزل یو بېل حیثیت دی نه نظر ته خو ته عنوان ټاکلی شي خو غزل ته که ته عنوان وټاکې نو هغې ته ټاکلی نه شي په هغې کې یو عنوان وي نه هغې کې مختلف خیالونه بیان شوي مختلف مضامین بیان شوي که نه نو بعضې کسان داسې کوي او زما خیال ده چې کوم هغه ته عنوان وټاکلی شي نو هغه بیا غزل پاتې نه شي هغه بیا نظر وي په دې چې هغې کې یو خیال بیان شي یو مضمون بیان شي خو چې کله ته مختلف مضامین او مختلف خیالونه هغه پکې راوړي نو بیا به هغه ته څنګه یو عنوان ورکوي دې دپاره غزل دپاره نه مشرانو هغه مدد سرخط ټاکلی دی نه په دې جدیدو شاعرۍ کې چا داسې هغه کړی دی بلکې اردو شاعري تاسو وګورئ او د پښتو مو وګورئ نو دا روایت زما خیال دی دا به غزل برداشت نه غربي شاعري کې دا شی شته انګریزي شاعري وګورئ هغه ټوله بلینک ورس پویټري ده نو هغه شان موږ نه شو کولی لکه هلته کې خو ازاده شاعري کېږي او د هغې بېل مزاج دی زموږ بېل مزاج دی فرق دی که نه نو هغه شی موږ نه شو کولی او بل دا دی چې هغې کې غزله شته نه په انګریزي شاعرۍ هلته خو ټول نه ده نه حسرت صاحب ته څه دی